د افغانستان د پرمختګ ستر خبرونه. وردګو کې د 3 میلیونه افغانیو په لګښت د 13 پروژو چارې پیل شوې. د میدان وردګو د کلیو بیرغونې پراختیا ریاست تر چتر لاندې د یونیسیف ادارې په مالي ملاتړ په مرکز میدان ښار سربیره نرخ جلریز سیدآباد چک او جغتو ولسوالیو کې د څښاک پاکو اوبو رسولو په برخه کې د 13 بېلابېلو پروژو چارې پیل شوې. په یادو پروژو کې د 10 نیمګړیو پروژو بیرغول او د پاتې 8 پروژو په اساسي بڼه رغول شامل دي چې د یادو 2 ادارو د انجینرۍ خدماتونو برخو تر بشپړ تخنیکي نظارت لاندې به شاوخوا 4 میاشتو کې رغول کیږي. د یادو پروژو په بشپړېدو سره برېتره 111 کورنیو د 2 ښوونځیو 110 زده کوونکو د یوه روغتیایي مرکز او 10 جوماتونو ته به پاکې اوبه برابرې شي. د یادو پروژو د پلي کولو پر مهال د سیمې لسګونه تنو فني او غیر فني کارګرو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. بلخوا د کرنې وزارت افغانستان به ډیر ژر د کرنې په برخه کې پر ځان بسیا شي. د کرنې اوبو لګولو او مالدارۍ سرپرست وزیر وایي د افغانستان به ډیر ژر د کرنې په برخه کې پر ځان بسیا شي. نوموړي زیاته کړې افغانستان باید له یو وارداتي هیواد پر صادراتي هیواد بدل شي. د کرنې وزارت سرپرست زیاتوي د وچکالۍ د مخنیوي په موخه دغه وزارت هڅې کوي چې اوبه په سمه توګه مدیریت کړي. عطاالله عمري ټینګار کړی دی چې وار له مخه پر کرنیزو ځمکو د مراکشي ملخانو د یرغل مخنیوي کړی دی. تر دې مخکې د خوړو نړیوال پروګرام په یو راپور کې ویلي وو چې د دوامداره وچکالۍ او پر کروندو د ملخانو د یرغل له امله به په 2023 کال کې د افغانستان د غنمو د محصولاتو کچه له 10 تر 15 سلنو راټیټه شي.